سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ. څنګه کولی شو په یو موبایل کې بغیر له نمبر څخه ډیر جیمیلونه جوړ کړو او هغه جیمیلونه په جیمیل فارمر روباټ کې خرڅ کړو او لا زیاتې پیسې ترلاسه کړو. راځئ دا ویډیو را سره تر پای وګورئ او که غواړئ د آنلاین پیسو ګټل نور تخنیکي مسایلو اړوند ویډیوګانې ترلاسه کړئ، زموږ ټلګرام چینل هم در سره جوین کړئ چې لینک یې زه تاسو ته په ډسکرپشن کې کوم. دوستانو د جیمیل فارمر له بوټ څخه مې پرون ورځ هم $6 وډرا کړه. دا ګورئ چې پرون ورځ مې خپل ټلګرام چینل کې هم نشر کړ او نن ورځ مې بیا هم تقریبا دوستانو $4 پورې ګټلي. که زه راشم بیلنس تاسو ته شو کم نو دا ګورئ $4.2 ما سره اویلیبل د ویډیو لپاره موجود دي. نو راځم تاسو ته هم طریقه ښیم چې څنګه کولی شئ ډیر جیمیلونه جوړ کړئ بغیر له نمبره او د میاشتې لږ تر لږه $10 تر $20 ولر دی روبوټ ډیر په اسانۍ وګټئ. نو راځو په ویډیو پیل کوي. دوستانو زه بیک وهم دلته به راشم په رجسټر نیو جیمیل باندې به کلیک کړم. دلته ما مخکې هم د روباټ ته ډیر جیمیلونه جوړ کړي. دا پورته که زه لاړ شم ښه ګورئ ما اکثریت ډیر جیمیلونه د روبوټ لپاره جوړ کړي. دا تاسو کتلی شئ. نو که زه دلته راشم ما اکونټ کلیک کړم، دلته ګورئ جیمیلونو ته وینئ تاسې تقریبا ډیر جیمیلونه ما د روبوټ ته جوړ کړي. دلته تاسو کتلی شئ د هر جیمیل نوم تاسو ته راځي. نو دا ټول ما په یو موبایل کې جوړ کړي دي دومره زیات بغیر له نمبر. نو راځم چې طریقه تاسو ته وښیم. ښه دلته مې کریټ نیو جیمیل کلیک کړ، دلته جیمیل ما ته راغی، زه غواړم اوس دا جوړ کړم. دې لپاره زه اوس راځم دا جیمیل ځان سره کاپي کوم. دوستانو جیمیل مې دغه دا کاپي کړو. اوس به خپل جیمیل ته لاړ شو دا به جوړ کړو، یا جیمیل ته لاړ شو یا دغلته موبایل صفحه راټیټه کړو. دلته ګورئ دغه د سینس آپشن ده، دا زور ونیسئ دا ډول. ګورئ دلته خپله جیمیل جوړولو صفحه راځي، تاسو کتلی شئ. صحیح. نو دلته لاندې راځم، دلته ګورئ ایډیټ اکاونټ باندې کلیک کوم او دلته په ګوګل باندې کلیک اخلم. نو دلته اوس موږ جیمیل ور اډ کوو ورته. ښه نو صفحه یې راغله، دلته کریټ اکاونټ باندې کلیک کوو، فور مای پرسونل یوز باندې کلیک کوو. دوستانو دلته به نوم ورکړو، زه همدغه څه چې مې کاپي کړی همدغه ورته ور پیسټ کوم. نو دغه د نیکسټ آپشن به ووهو، تاریخ ورکو، مثال ورځ، میاشت ورکو، کال ورکو، 2000 ورکو، بسنه کوي، جنډر باندې کلیک کوو، میل وهو. سمه ده. دلته اوس د دریم آپشن باندې کلیک کوو او دلته بیرته بیا همغه جیمیل ورته ور پیسټ کوو. نو زه همغه جیمیل ورته بیرته راخلم دوستانو له دې ځای څخه، په دغه د کلیک مې کړو، بیرته به دا ورته ور پیسټ کوو. نو دلته نیکسټ آپشن وهو. دلته اوس پاسورډ بیرته روبوټ ته راځو، دا ګورئ کوډ یا پاسورډ یې موږ ته دلته راکړی ده، په دې کلیک کوو خپله کاپي کېږي. بیرته راځو روبوټ ته، دا د پاسورډ ډم ورته ورکړل شو. نو دا ګورئ نمبر یې هېڅ له ما نه ونه غوښته، سره له دې چې ما ډېر جیمیلونه په دې موبایل کې جوړ کړي، نمبر یې ونه غوښته. لاندې نیکسټ وهو نو ګورئ جیمیل زموږ جوړ شو. بیا لاندې اګري باندې کلیک کوو، زموږ جیمیل څنګه شو جوړ شو. نو تاسو دلته وکتل چې هېڅ نمبر یې ونه غوښته. خو دا اوس طریقه څه ده، څه طریقه دا غواړي. صحیح ده. نو کومه طریقه موږ هم کولی شو چې دا بې نمبره جوړ کړو. ښه جیمیل چې مو جوړ کړو بیرته به راشئ دلته به باټ ته، باټ کې به ډن آپشن ووهئ او د دې پیسې به زموږ اکاونټ ته اضافه شي. دا کار چې مو وکړو بیرته به راشئ همدې صفحې ته، دلته ګورئ دا کومه صفحه کې چې ستاسو جیمیلونه ښیي. نو همدې ځای څخه بیا راشئ، یا هم تاسو کولی شئ خپل د موبایل سیټینګ ته لاړ شئ. راځم سیټینګ کې تاسو ته ښیم، ځکه د بعضو دوستانو تلیفونونه یو څه فرق کوي. سیټینګ ته چې راغلی لاندې به راشئ دوستانو، دلته ګورئ د ګوګل آپشن، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. دلته هم ستاسو جیمیلونه ښیي. صحیح. یا به هم تاسو د اکاونټ آپشن را پیدا کوئ. لاندې راځو دلته د اکاونټ آپشن پیدا کوو. ښه نو دا د دوستانو د اکاونټ آپشن دا وینئ، اکاونټ اینډ بیک اپ. په دې به تاسو کلیک کوئ. دلته دا لومړنی ګورئ منیج اکاونټ، په دې به کلیک کوئ. دلته ستاسو موبایل کې څه د جیمیل اکاونټ دی، مایکروسافټ دی، ټلګرام دی، واتساپ دی، هر څه تاسو ته راوړي. دلته به اوس هغه جیمیل چې تاسو جوړ کړ هغه به ډیلیټ کړئ. ځینې ملګرو هم سوالونه کړي چې څنګه یې ډیلیټولی شو. نو ډیلیټ ډېر اسانه، دلته ګورئ زما د موبایل جیمیلونه، دغه جیمیل ما اوس جوړ کړ، دا تاسو کتلی شئ، دا وینئ دا جیمیل ما اوس جوړ کړ. نو زه راځم چې دا جیمیل ډیلیټ کړم، دلته راځم په همدې جیمیل به کلیک واخلو. نو ته ګورئ ریمو اکاونټ لیکلی، په دې به کلیک کړو، دلته بیا دا وینئ ریمو اکاونټ، دا به دغه د جیمیل ډیلیټ شو. نو په دغه طریقه چې تاسو جیمیل ډیلیټوئ، نو چې کله تاسو خپل موبایل کې 4-5 جیمیله جوړ کړئ بیا له تاسو څخه نمبر غواړي. نو چې نمبر یې غوښته راځئ دا کوم جیمیلونه چې تاسو جوړ کړي وو هغه ډیلیټوئ. چې کله ډیلیټ کړئ 2 ورځې یا ورځ یا 3 ورځې وروسته ګورئ بیرته له تاسو څخه نمبر بیا نه غواړي. نو په دغه طریقه مخ ته ځئ تاسو کار کېږي. نو څنګه چې ما بیخي ډېر جیمیلونه هم جوړ کړي، دا وینئ په دې موبایل کې ټول په یو جیمیل په یو موبایل بغیر له نمبره تاسو کتلی شئ. نو په دغه طریقه تاسو مخ ته ځئ جیمیل جوړوئ هغه ډیلیټوئ. چې کله درنه نمبر غوښته 2 ورځې 3 ورځې وروسته بیا ځئ چې کوئ بیا ګورئ درنه نمبر نه غواړي. نو زه خپله په دا طریقه ځم، نو له دې روبوټه مې ډېرې پیسې وګټي.
بله طریقه چې دا دوستانو هغه دا ده چې تاسو خپل موبایل رسټور کړئ. رسټور کولو سره ستاسو د موبایل ټوله ډیټا ډیلیټ کیږي او تاسو ته بیا اجازه درکوي چې بغیر له نمبره پکې بیا جیمیل جوړ کړئ. خو د دې کار لپاره بهتره دا ده تاسو سره یو اضافه موبایل وي، ځکه خپل اصلي موبایل چې تاسو رسټوروئ هغه تاسو ډیټا له منځه ځي، نو دا بیا یو څه سخت ده. نو که په څنګ کې بل اضافه موبایل لرئ هغه رسټوروئ. رسټور لپاره به تاسو راشئ خپل موبایل سیټینګ ته، دلته به په جنرال منیجمنت کلیک کړئ، دلته ګورئ د لنګویج برخې ته به راشئ. درست سمه ده. لنګویج برخې ته چې راځئ دوستانو دلته ګورئ ریسیټ آپشن دی، نه داسې ووایئ دلته چې تاسو دوستانو دغه دریم آپشن ووهئ، ستاسو موبایل ریسیټ کیږي، یعنې هر څه چې پکې د ګیم یا ډیټا یا عکس ډیلیټیږي او ستاسو موبایل جیمیلونه هر څه ډیلیټیږي، بیا له سره کولی شئ نوې جیمیلونه جوړ کړئ. خو څنګه چې مې ویل دا کار خپل اصلي موبایل کې مه کوئ، یو اضافه که در سره یې کوئ. دریمه طریقه دا هغه کوم تصویر چې تاسو د موبایلونو په سکرین نه دغه موبایلونو کې دوستانو جیمیلونه چې دي د دوی سیسټم داسې ده چې بغیر له نمبره جوړیږي. دا موبایلونه چې عبارت دي له S2 S3 S4 نوټ 1 نوټ 2 دغه موبایلونه او یا دې ته ورته نور موبایلونه چې انډراید ورژن دوستانو څنګه یې له 15 څخه کمي، هغه موبایلونه چې انډراید ورژن له 15 څخه کم هغه موبایلو کې بغیر له جیمیل بغیر له نمبر جیمیل جوړیږي. انډراید به موږ څنګه چک کوو؟ هغې لپاره به موبایل سیټینګ ته راځو، دلته ګورئ اخر کې اباوټ فون، په دې به کلیک کړو، دغلته د موبایل ورژن تاسو ته ښکاري. دلته به په دې سافټویر انفارمیشن کلیک واوړو دوستانو، دلته آی پی او هر څه تاسو ته ښیي، ورژن هم تاسو ته همدغه برخه کې ښیي. ورژن لپاره بیا دلته فیور کوم په دوم آپشن او که په دریم آپشن کې تاسو ته دغه سافټویر کې سافټویر برخه کې راځي، دلته ورژن ښیي، دا ګورئ انډراید ورژن. اوس د ما د موبایل 12 ده، نو هغه موبایلونه چې دا له 15 نه ټیټ یا 15 هغو کې د جیمیل سیسټم داسې ده چې بغیر له نمبره جوړیږي. نو په دغه طریقو سره بیا تاسو کولی شئ بغیر له نمبره جیمیل جوړ